چکر مکر کله وې د کابل ته بل ولایت لا کله سم د پخې مې پرشیدلی نسم کله زو په الله کا زمې له کور وته سرک ته په کله نسم خاطر دا په کومه دومره پرشیدلی نسم ماته چې یو شي پال نسم ماته زما هوې د ماته خدایم دې تاسو د سینې کې نیت هم د خدای نه بدلی په انسان کې نیت چې نیت خراب شي هیڅ شم که صاحب چکر در برابر کو کابل لا پغمان لدی بوزو دی وډ کی کنه الله دې په قرار لرو ګرځو خو هر وخت چې ز جلال آباد ته ور کار مبارک وي دې خدای خیر راپېږي کله شفي کورونه کابل کې دي کو کوجي کورونه په نګرار کې دي کونجي کې پروت او لوس خو کابل کې وسېګم کابل خو پلار امور به بدغه کې دي جلال آباد کې ګرم نرم وطن پسرلی کې خدش په والله وړي جنات زمای جنات هوډ کې ګرمي ډیره سم د سي مرز د شکباشي د شو وړي خوان راکړي مرسو سړی دلته وړي واوري کې غنم په خو ولته کوزه په غو واوري کې بسور وطن او بسور وطن جلال آباد بني سوسيتي به كتب چې د زو خزريان تر اخر سره دې وطن د څنګه کوه چې به کوه هم دس ها بس زمونږ مرکم نور اخلاص ده خو که څوک وغواړي چې تداوی دی وکي تاسو په تلویزیون ډیر خلک ګوري تداوی مې کوي همدغه چې دغه رواني مالاس خو دې وچ مالاس خراب وکړ دې ټول پلیر بونه دې ټول را باندې وچ کړ څنګه تداوی ولې دې د شیطان ول آزاد ورته پرخای د شي ټوپک څنګه وسره بسته کړي خلک څنګه نه باشي الته وزن خراب دا کیسه ته خدای ورته دا دې ولې پرخي دي ما ولې د کنه دا خو خنجر سپای ډیر په دې کارو کړ شوري کیسي بنو مې خزر او خلکو سره د سیناسته د لخوان درکې یوازي ولی مسلمانی د ګرځو ځان تم خو خلکو سره چکر خویا زه په جمعه کې ولا جلال آباد ته وکړه کې زما جمعه کې و دومره یارانو سره هغه لم گذر به مورز چې خو سکړي به مو والله به بلا مېرمنه مغه اوس د یاران پښتنه کوي خیر ولا ډیر خپم شو ولا شاپور دی ملک شاپور ویل وایسه لګي دومره مې زړلې دي ته وګوره دا څنګه خیر ده نو خلکو ته څه وي افغانستان خلکو ته پیغام څه ورکړي چې پیغام نه کوي چې پیغام وکړي چې دا د تعلیم برخه کې زده کړو برخه کې چې دا چې په زور غو لړګای نه سو زکې به نو سي سمون ته دوی ته خو پارکونه نه سو کولای چې خځې راشي پارکو کې ځان ته جوړو کوي نو موږ څنګه وکړو ولکه جوړو مکتبونه دي شي دی واسه وای ځان ته وخت کې وای نه کتابونه مکتبونه مو دینی کتابونه مو یا مولایان مو ما د شي خوجات کتابونه ویلي دي شيري کتاب خوجاګي د نور کتابونه خشيرونه کشیر د کشیر زګر شیر نستا غده شيري دي حافظ صاحب څه شیر ویلای دا یو شیر ورته شیر ویل شو نشته ولا کاله دوه بندو یو کیسه په خان عجز ما هو شهید مومن خان عجز ما هو شهید دا صحیح ده مومن خان ونه کیسه ورته وکم ما هو شهید یم شهید کړم خزایم هغه سره ډیر ظلم سوی شروع هوا کنه دا څنګه کیسه واشم دا ظلم خدایم دې پردې کوي